فاصلې وهي لګیا دي، پښتانه یو بل لخپې وخې لګیا دي. خدایا ښکلی بارانو کې موسم یخ کې پیغلې ځان ته لوپټې وهي لګیا دي. او ښار ستاسو دی خو سنګار د چا په سر دی، پښتانه پکې بلچي وهي لګیا دي. سلامونه او احترامات ملګرو، نور چغرزی یم. امید لرم چې ښه به او د ژوند په خوشحالۍ کې به دا مهال زه یو داسې ملګري سره ناست یم چې هغه یو ښه لیکوال سره سره د سوشل اکټیویسټ هم دی او موږ نن وخت راکړلی. زه د هغو ډېر زیاته مننه کوم احساس صاحب چې ته راغلې موږ له وخت راکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه نور چغرزي چې تاسو موږ خپل پروګرام ته راوبللو او په موږ باندې خپل پروګرام چې دی همدا ښایسته کو. نو یو جهان مننه کو. یو دوه شعرونه چې خدایه دې خلقو ته خلاصون وبخه، خدایا دې خلقو ته خلاصون وبخه، خدایا دا خلق په ژوندون وبخه چې پکې مینه او ښکلا خوره شي، چې پکې مینه او ښکلا خوره شي، ځپل قام ته مې سکون وبخه. او غزل درته وایم، د غزل نه مخکې یو دوه درې شعرونه نور دي چې لمبه لمبه انګار انګار او زه، لمبه لمبه انګار انګار او زه، بې کیفه ژوند بې خونده یار او زه، او د ګوتو شمار په دغه لار او زه، د ګوتو شمار په دغه لار او زه، سحر ماښام ستا انتظار او زه. او چشتی شعر دی پکې چې په شړک باران یوازیتوب او زه، په شړک باران یوازیتوب او زه، د جانان خیال د چا ازار او زه، په شړک باران یوازیتوب او زه، په شړک باران یوازیتوب او زه، د جانان خیال د چا ازار او زه. مننه ستاسو. یو غزل دی، د غزل لومبي شعرونه دي چې ستا د یاد را سره شپه وي نور څه نه وي، ستا د یاد را سره شپه وي نور څه نه وي، بله کړې مې ډیوه وي نور څه نه وي، چېرته کښېنمه نو هلته مې دمه وي. چشتي چېرته کښېنمه نو هلته مې دمه وي، بس په لاس کې مې پیاله وي نور څه نه وي. او دا ګلرنګ ګلرنګ یاران چې را سره دي، دا ګلرنګ ګلرنګ یاران چې را سره دي، بیا مې بله پیمانه وي نور څه نه وي. دا ګلرنګ ګلرنګ یاران چې را سره وي، بیا مې بله پیمانه وي نور څه نه وي. ادینه یم خو بس کله کله یې وکړم، ادینه یم خو بس کله کله یې وکړم، که نشه وي که ټپه وي نور څه نه وي. او آخري شعر دی پکې چې که تر ګوره پورې لاړ شمه حساسه، که تر ګوره پورې لاړ شمه حساسه، راته یاد به ستا قصه وي نور څه نه وي. خدایا څنګه ځان تیار کړم، خدایا څنګه ځان تیار کړم، چې اوچت د قام معیار کړم. په بارودو کې رالوی شو، په بارودو کې رالوی شو، دغه خلق را بیدار کړم. او چې سپرلي رنګونه راوړي، چې سپرلي رنګونه راوړي، بیا به هله ځان سینګار کړم. د مودو نه پرې مینو، د مودو نه پرې مینو، خو بس نن ورته اظهار کړم. او مې قدس سترګې راواړوه چې ځان مست خمار خمار کړم، مې قدس سترګې راواړوه چې ځان مست خمار خمار کړم. چې حساس وطن ته نه راځي، چې حساس وطن ته نه راځي، ځکه ژوند بس خوار وزار کړم، ځکه ژوند بس خوار وزار کړم. توی شمع او زه پتنګ وم تا رڼا کوله، توی شمع او زه پتنګ وم تا رڼا کوله، او چې زه به څومره سوځېدم تا به خندا کوله. او دا بل شعر دی وی ته هم په چا مین وې او زه هم په چا مین وم، ته هم په چا مین وې زه هم په چا مین وم، ما دنګل د ګړنګونو ته هم یاره په غورځنګ وې. او د هغې نه پس پته یو غزل وی کومې سترګې چې زما په زړه کې خښې دي، هغه سترګې زما ډېرې زیاتې خوښې دي، کمې سترګې چې زما په زړه کې خښې دي، هغه سترګې زما ډېرې زیاتې خوښې دي. او وی ته له سترګو مې پناه شوې خو د زړه مې پناه نه شوې، ته له سترګو مې پناه شوې خو د زړه مې پناه نه شوې. او ما سره پاتې د لیلا د لاسو نښې دي، هغه سترګې زما ډېرې زیاتې خوښې دي. او ستا به ژوند د چا سره تیر شي خو زما کله تیریږي، ستا به ژوند د چا سره تیر شي خو زما کله تیریږي. او راته پاتې شو غمونه مې د برخې دي، هغه سترګې زما ډېرې زیاتې خوښې دي.
او احساس صاحب وای هم هغه زوړ ګودر دی هم هغه ونې بوټي هم هغه زوړ ګودر دی هم هغه ونې بوټي او راته یاد شو تیر وختونه مې د مخې دي هغه سترګې زما ډېرې زیاتې خوښې دي او چې غزار چشتی ملنګه څوک د مینې په دریاب شي چې غزار چشتی ملنګه څوک د مینې په دریاب شي دې کې مخکې یاره ډېرې یارې ترخې دي هغه سترګې زما ډېرې زیاتې خوښې دي انتخاب شعرونه یې نور چغر دي چې رانه ورکه تا به چرته چرته ګورم رانه ورکه چې د یاد شم بیا به راشې رانه ورکه تا به چرته چرته ګورم رانه ورکه چې د یاد شم بیا به راشې رانه ورکه د لټون طاقت مې نشته رانه ورکه د لټون طاقت مې نشته رانه ورکه چې برباد شم بیا به راشې ډیره مننه مینوالو انشاءالله بیا به راځو د یو نوي ویډیو سره د نوي شاعر سره د هغې پورې د خپل ورور نور چغرزي له اجازه راکړئ د الله په امان